پاکستان وایي افغانستان کې سوله موږ لپاره ویرونکی خوب دی. جنرال مبین وایي اوس مو ومنله چې زموږ امن او پرمختګ نشي زغملی. جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دراني وایي چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې نږدې 6,000 وسلوال حضور لري چې د پاکستان په سرحدي سیمو باندې په بریدونو کې لاس لري. آصف دراني د امبیسډر لانچ په نوم د 15 پخواني پاکستاني سفیرانو لخوا جوړې شوې رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې میاشت د تحریک طالبان پاکستان وسلوال سرحده وراوړي او په بریدونو کې پاکستاني امنیتي منصوبین په نښه کوي چې دا مسله نه یوازې د پاکستان لپاره د اندېښنې وړ مسله ده بلکې د افغانستان سره د پاکستان په اړیکو هم اغیزه کوي. ښاغلي دراني وویل د افغانستان اوسني واکداران ادعا کوي چې سوله ټینګه شوې، فساد له منځه تللی او د جرمونو کچه ټیټه شوې ده. افغانستان کې سوله د پاکستان لپاره په یو ډیر بد خوب بدله شوې. د دې لپاره چې افغانستان کې کومو کسانو ته پناه ورکړل شوې په پاکستان کې بریدونه ترسره کوي. آصف دراني د پاکستان د لنډمهاله حکومت د صدراعظم د تېرې اونۍ څرګندونې بیا تکرار کړې او ویل چې له کوم وخت څخه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو کې 65% او په ځانمرګ بریدونو کې 500% زیاتوالی راغلی دی. هغه وویل دا مسله د پاکستان لپاره د اندېښنې وړ مسله ده. آصف دراني وویل د تحریک طالبان پاکستان مهارول او د هغوی بې وسلې کول د طالبانو د حکومت مسؤلیت دی. ښاغلي دراني وویل زموږ لپاره TTP یو مسله ده ځکه هغوی په افغانستان کې دي. د همدې له امله د هغوی مهارول او خالي سلاح کول د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی. جنرال مبین غبرګون کې لیکلي کله کله د سړي د خولې څخه داسې خبره ووځي چې زړه یې وایي دوی هیڅکله د افغانستان امن پرمختګ یووالی نشي زغملی او د خپل ځان لپاره یې برباد بولي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.